هلک لړزې اخیستی و، قلم ولیکل. زړه دې غټ ونیسه. پر کتابچې لنډه رڼا راوګرځېده. رڼا د بړبوکۍ غوندې پر خپل ځان راتاو سوه. یو لویشت ژوندی موجود ولاړ و. موجود ویل: ما ته جوجو ویلی سي. تواب خپل ځنګنونه په ټټر پورې ټینګ نیولي وو. د جوجو د مردکې غوندې شنه سترګه وځلېده. په خوند یې ویل: هله نو، ډارن هلکان مې نه خوښېږي. تواب غلی و. د چرګې کوټ کوټ ته ورته غږ پورته سو. کوټ کوټ کوټ. جوجو ویل: دا زموږ خندا ده. غلی سو. په خوله کې یې د دواړو لاسونو نرۍ ګوتې ننیستې. خوله یې دواړو خواو ته تر غوږو پرې سوه. په جدي انداز یې وپوښتل: ښه ښکارم؟ هلک په ویره ورته وکتل. جوجو ویل: سمه ده، که دې خوښه نه وي نو زه درنه ځم. هیله لرم چې تر تا زړور انسان پیدا کړم. یو دم ورک سو. تواب په بیړه له کوټې ووت. په چوتره کې ودرېد. نیکه یې په تېره بیاتي د پزې وریښته اخیستل. کلا ته یې وکتل. پلار یې د تراکتور په ماشین کې ګوتې وهلې. بیرته کوټې ته ولاړ. کښېناست. غږ یې واورېد: تراکتور نسي جوړولی. تواب سترګې ورغړولې. هېڅ هم نه و. پرېږدېدلي غږ یې وویل: تا خراب کړی دی. سپینه رڼا پر خپل ځای راتاو سوه. جوجو نری سیم پر غولي کښېښود. هلک په ویره وویل: ته ولې داسې کوې؟ جوجو پر غولي پروت توپ ته پښه وروغځوله. درب سو. د لالټین نری شیشه لاندې راتویه سوه. تواب چیغه کړه: له دې ځایه ورک سه. جوجو وخندل. کوټ کوټ کوټ. هلک پیالې ته لاس کړ. پیاله سیخه پر جوجو ورغله. د جوجو بدن دوه نیمه سو. یوه برخه یې تر پیالې پورته پاتې سوه او بله هم لاندې. بیرته یې د بدن دواړه ټوټې سره ورغلې. خندا یې زور ونیوه. کوټ کوټ کوټ. تواب ودرېد. د کوټې دروازه په خپله پورې سوه. جوجو ویل: تاوان مې نه خوښېږي، خو په یو شرط مرسته را سره وکړه. د شیشې ماتې ټوټې ټولې سوې. څراغ ودرېد. جوړه شیشه ورولوېده. تواب جوجو ته وکتل. نو جوجو و او نه هم نری سیم. له سرایه د تراکتور د چلانېدو غږ راغی. بیرته سپینه رڼا پر ځان راوګرځېده. جوجو ویل: ستاسو په حساب پوره 2 میاشتې دلته وم. ته مې څارلې، تر نورو زړور راته وایسېدې. تواب په رېږدېدلي غږ وویل: څه مرسته؟ جوجو پر خړ دیوال لاس تېر کړ. د کمپیوټر د سکرین غوندې لویه پرده راغله. عکس و. د جوجو غوندې موجود ښکارېده، خو تر جوجو په ونه لوړ و. نیم ګز یا تر دې یو څه ډېر. جوجو ویل: دا زموږ د مکتب مدیر دی. په عکس کې دومره بد نه ښکاري، خو له نږدې یې مه وینې. زړه به دې وچوي. بس که په درس کې بې خونده وي نو د غږ په ماشین کې دې اچوي. جوجو غلی سو. یو دم یې وخندل. کوټ کوټ کوټ. تاسو به په مکتب کې لښتې خورئ، خو موږ درد نه احساسوو. د جزا لپاره مو په یو ماشین کې ږدي. د غږ ماشین ورته وایي. اواز یې لوی عذاب دی. بني ادم یې د اورېدو تاب نه لري. جوجو یوه شېبه غلی و. بیا یې وویل: اصلي خبره پاتې سوه. زه باید 5م صنف ته ولاړ سم. د کامیابۍ یو شرط دا دی چې د نورو ستورو د اوسېدونکو په اړه به تحقیق کوم. ملګري مې په کایناتو کې سره تیت سول. ما هم مځکه وموندله. لومړی ایران ته ولاړم. د مکتب یو زده کوونکي ته مې ځان وروښود. زړه یې ودرېد. بیا مې ستاسو وطن ته مخه کړه. دا کله مې وموند، خو که ته هم مرسته را سره ونه کړې نو مجبور یم چې بل ځای پسې وګورم. تواب په حیرانۍ ورته کتل. جوجو پر دیوال لاس تېر کړ. سکرین ورک سو. ویې ویل: نه، مه راته وایه. تواب غلی و. جوجو ویل: 2 ورځې په مکتب کې در سره وم. اوف، دې ته نو درس نسو ویلی. ماشومانو یوازې کاغذي تیارې جوړولې. د معلمانو له خولو د چایو پیالې نه لرې کېدې. خو موږ داسې نه یو. زحمت باسو. ستاسو په حساب په 50 کاله کې ایله 5م صنف ته راورسېدم. تواب په حیرانۍ ورته وکتل. جوجو ویل: ستاسو 50 ورځې زموږ یوه ورځ ده. زموږ ټول کال 100 ورځې وي. یو دم یې وخندل. پوښتنه دې ونه کړه چې څنګه؟ تواب غلی و. خیر، زه به درته وایم. زموږ ستوري تر مځکې 100 ځله لوی دی، خو کوچنی لمر لرو. ځکه مو ستاسو په حساب ستوري په 500 ورځو کې یو ځل پر خپل محور راګرځي. تواب ورو وویل: نو ته څو کلن یې؟ په خپل حساب 10 کلن، خو ستاسو په حساب 100 ته رسېږم. نو تاسو څو کاله عمر کوئ؟ موږ ناروغي نه لرو. هر یو مو 100 کاله چې ستاسو 1000 کاله کېږي عمر کوي. او بیا
چې وخت مو پوره سو په خپله اور اخلو. نو زه څه مرسته در سره کولی سم؟ بس ډېر دې نه په عذابوم، کله کله معلومات راکوه. اوس باید لاړ سم، ماخوستن راځم، خو ګوره په خپله کوټه کې به یوازې یې. جوجو ورک سو. تواب ماخوستن خپلې کوټې ته ولاړ. مور یې پسې ورغله، خو ده ویل چې نه ویرېږم. په کمبله کې پروت و چې سپینه رڼا سوه. جوجو وار له واره پر دیوال لاس تېر کړ. د کمپیوټر غوندې سکرین ته یې ګوته ونیوله. ویې ویل زموږ خط نسې لیدلی، برقي حروف دي، خو زه به د خپل تحقیق یوه برخه درته ولولم. ستاسو د څنګ په کلي کې یو واده و. د ډوډۍ په وخت کلا ته یو زلمی راغی. 14 کاله به یې درلودل. خپله خور یې پسې غوښته، خو د کور خاوند 1 روپۍ کړ. ویل چې نامحرمه یې. په منډه یې له کوره ویست. خبره خلاصه نه سوه. د کور خاوند د باندې پسې ورغی. کلیوالو ته یې ویل. څو کسه پر هلک ورټول سول. دومره یې وډباوه چې له اخه ټوخه ولوېد. ویل چې زموږ خویندو میندو ته دې کتل. خو ماپښین په همدې سرای کې 2 پیاوړو ځوانانو ډول واهه. پیغلې پرې راګرځېدلې وې. نه یې ځانونو ته پام و او نه هم ټکریو ته. له څرخ سره به سپینې غاړې او خلاص ټټرونه ښکاره سول. جوجو غلی سو. یودم یې تواب ته وکتل. ویې ویل پوښتنه، دا 2 ځوانان څوک ول؟ هلک په حیرانۍ ورته وکتل. ډمان. له ټول کلي سره خپلوي لري؟ نه. محرم دی؟ نه، خو په سیالانو کې یې نه ګڼو. جوجو وخندل. کوټ کوټ کوټ. نږدې دی چې له ډېرې خندا اور واخلم. یو دم غلی سو. پر شیشه لاس تېر کړ. ویې ویل ستا ځوابونه مې ولیکل. د تحقیق استاد به مې حیران سي. ماشوم محرم نه دی، خو 2 پیاوړو ځوانانو ته نڅېدا محرمه ده. کوټ کوټ کوټ. جوجو بچو سم ځای ته راغلی. د تحقیق لپاره تر دې حیرانونکي خلک نسې موندلی. د دوی هر څه د سیالانو لپاره دي. یو دم غلی سو. ویې ویل ګڼ کور مو دی، ټول مې وګڼل، 19 تنه یاست. څه سره کېږئ؟ تواب ویل هغه چې جړه لونګۍ تړي، ډبل سپین برېتونه دي او ملک لالا ورته وایي نیکه مې دی. چا چې تراکتور جوړاوه هغه مې پلار دی. هغه بل ډنګر سړی مو تره دی. 8 اولادونه لري، 5 لوڼې او 3 زامن. او تاسو؟ زه او 5 خویندې. ښه نو اوس باید خپلې سفینې ته ولاړ سم. تواب په حیرانۍ ویل سفینه؟ ستاسو په چوتره کې مې یوه ګرده جالۍ ولیده، بس لکه ټوکرۍ، کورت یې لمر ته پکې ایښی و. سفینه هماغه رقم شکل لري. ځمکې ته پکې راغلی یم. نو چېرته ده؟ په غونډیو کې مې یو ځای پټه کړې ده. اوس ځم، خو سبا ټوله ورځ در سره یم. جوجو ورک سو.